1958 کې په 1 اکتوبر باندې سکندر مرزا په ملک مارشل لا لګولا. ایوب خان یې چیف مارشل لا ایڈمنسټریټر مقرر کو او شل ورځې بعد هغه ایوب خان سکندر مرزا هم چې کوم دنه سایډ تکو او یو څو ورځې بعد بس جیاس کې کینو لندن د رخصت کو او ایوب خان پوره اقتدار په لاس کې واغس. نن د جنرال ایوب خان دغه دور نن خلک وایي دغه زمانہ کې ډیره ترقی شوی را ډیمونه جوړ شوی نن په دې باندې خبره کو چې څه خشوي دي ثبت شوی دي دا پروډا دا هوګو ऑर्डिनेंस पास को बिल पास को अकॉर्डिंग टू दिस बिल पॉलिटिक्स मांदे पॉलिटिशियंस मांदे पॉलिटिकल पार्टीज मांदे पाबंदी लगेदा नो डिक्टेटरशिप की दा से बस सुपर डिक्टेटरशिप पर सियासतदानों खिलाफी नो चिकम जमहूरी लीडर्स नागे हो जेल तवर बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम न बुनियादी जमहूरियत न मुल्क की डुम्बी जल मांदे अगल दाल बल्दियाती इंतखाबात ची लोकल गवर्नमेंट्स دا کلو دا ناظمان منبران دا 1959 کې 1959 کې دا الیکشن وشو او د هغه زمانې نه د بي ډي سیستم داسې بیا روان شو. اسلام آباد نوې کیپټل سټي ډیکلیئر شو 1960 کې د کراچۍ نه اسلام آباد ته کیپټل شفت شو. دا مانومنټس چې کوم دي د مینار پاکستان او باب خیبر او د قائد اعظم د مزار نه دا په دغه دور کې جوړ شو. 1960 ته 87 معاهده چې انډیا او پاکستان یو بل سره سیندونه وویشل درې ورسېدل نه داغې نه پس بالکل لا خبره اختیاره چې د ایوب خان په دور کې په پاکستان کې توربېلا ډیم منګلا ډیم ورسک ډیم دې درې واړو هغه کنسټرکشن چې کوم دی نو سٹارټ شو. د 1962 آئین 1962 آئین په دې باندې د نورو دواړو آئینونو نه بدل لې چې یو خدا صدارتي او صدر ایوب خانو چې صدر ایوب خانو نو بس هغه ټول اختیارات راواغس خپل ځان سره کې خدل په دې وجه باندې د ته ون مین کانسټیټیوشن وای. دې دور کې یو بل پلس پوینټ دار چې د امریکای او پاکستان د دوستانه تعلقاتو لګي عروج یو زمانہ وا د دې لپاره و چې پاکستان په کولډ وار کې په سر جنگ کې د امریکای ملګری شو د روس خلاف نو چې د امریکای ملګری شو امریکای به خامخا خپل مهرباني خو بیا په پاکستان کوله. اخبار 1 دا راکټو پاکستان لانچ کو لکه په دنیا کې یو څو ملکونو کې پاکستان شامل شو چې سپیس ته خلات راکټو لګو خود امریکای مدد باندې لګلو. د پاکستان سیول نیوکلیر پروګرام نیوکلیر بجلیګر دا په کراچۍ کې چې کوم د امریکای په مدد سره د دې کنسټرکشن سٹارټ شو. U2 انسیډنټ نو ما خو وی چې پاکستان د امریکای ملګری شو په جنگ کې نو داسې ملګری نشو بلکې په خبر سره په خوا کې بډابیر ایر بیس نو بډابیر ایر بیس امریکای ته ورکو او لای کو ورتا او د دین بعد امریکای د هغه زمانی یو جیازو U2 ناغه به الوتو او هغه به روس جاسوسي کوله د پاکستان او د روس بارډر خو ډیر نږدې او تاجکستان روسو او یو وخت پس به ویا چې کوم دینه د جیاز روس کیپچر وکړو بیا پاکستان له دمکی ورکړه. 1963 دا یو خسته په چې د چین او د پاکستان بارډر باندې چې کوم مسله و هغه حل شو پیسفولي او بارډر اګریمنټ شو. سرحد مسله و چین به وی ګلګت بلتستان کې در غونځه پورې علاقه وي د مونږه دا بارډر اګریمنټ پسې چې کوم نه ټریډ اګریمنټ شو تجارت شروع شو. بیا ایر اګریمنټ چې پی ای ال تکي فلایټ شروع کړل او هغه دلته فلایټ شروع کړل. 1964 کې آر سی ډي ریجنل کوآپریشن فار ډیولپمنٹ ارګنایزیشن جوړ شو او په دې آر سی ډي کې ایران ترکی او پاکستان د درې ملکونو د دې ارګنایزیشن نو هم لګي یو خاص ټیپ ته پاکستان ټلویزیون رومبه سټیشن چې جوړ کړو نه لاهور کې جوړ کړو او دا په 1964 کې د ایوب خان زمانہ وا د جاپان مدد سره. 1965 کې په 2 جنوري باندې د صدارتي انتخابات شو. صدارتي انتخاباتو کې د فاطمه جناح د متحده اپوزیشن امیدوار و او مخامخ داسې ښکارېدل چې دې سره اوټس ډیر دي خو ټولې دنیا ته پته چې په الیکشن کې دندري وشوه او ستاسو د پاکستان په کتاب کې هم د لیکلي دي کنه چې په دې کې دندري وشو او سرکاري مشینری ایوب خان خپل فیور کې استعمال کړه او د الیکشن ریزلټ دا سره راغی چې فاطمه جناح ډیفیټ شو او ایوب خان الیکشن وګټو. هندستان او پاکستان د 6 سپتمبر نه جنگ شروع شو داون خطو. د دې نه پس چې کوم دینو شیخ مجیب الرحمن خپل 6 پوینټس فارمولا پیش کړه. شیخ مجیب الرحمن سوکو د عوامي لیګ هغه مشر چې هغه ټیم پاکستان کې ایست پاکستان او بنگال او هغه کې شیخ مجیب الرحمن د عوامي لیګ مشر دغه 6 پوینټس فارمولا د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت هغه وی چې دا ملک د ټوټې کېدو خبرې دي. هغه نه پس شیخ مجیب الرحمن جیل ته بیا قید کېو. تاشکند معاهدې نه بعد د ایوب خان وزیر خارجه چې ذوالفقار علي بټو عادت خپل صدر خلاف شو استعفا ورکړه او د استعفا نه بعد د خپل پارټي جوړ کړه. نو دا پاکستان پیپلز پارټي دا په 1967 کې 1967 کې په لاهور کې چې کوم ذوالفقار علي بټو جوړ کړه. پسې د دې نه بعد لکه موږ دا و چې دغه دور کې ډیره ترقی شوې ده کنه نو شوې ده بالکل اکونومیک گروث ریټ هاي و کنه. تدیر مخکې چې کوم جمهوریت دور او هغه کې زر حکومتونه بدلیدل نو اکونومي خانه وا اوس خو کم از کم چې کوم دنه لایسنس سټیبিলিټی را لنه هغه سره اکونومي خشوا
خو هغه ټیمپروري ثابته شوه او ایوب خان لا په خپل کورسای باندې ناستو چې په ملک کې چې کوم نه اکانومي په لاندې را روانه شوه، انفلیشن مهنګایي چې کوم نه په بره باندې روانه شوه او د هغې آوټپوټ داسې راغی چې اپوزیشن د ایوب خان خلاف تحریک شروع کو. نو که اپوزیشن شروع کو، مظاهرې شروع کړې، دا خو موږ به وو چې زه اپوزیشن وم، خو نن سټوډنټس شروع کړې. بس دا مظاهرې دومره ډېرې شوې چې یو ځای کې ایوب خان په خپله غوږو باندې بیا واورېدل چې هغه بسې چا چې کوم دی نه چغې وولې که نه. 1969 کې په بل کال باندې مارچ په میاشت کې ایوب خان استعفا ورکړه او د ایوب خان چې استعفا ورکړه نه په کار دا وه چې الیکشن یې کړی وې، سیاستدانانو ته یې اوس ملک حواله کړی دی جمهوریت، خو هغه یې ونه کړل بلکې د پاکستان چې کوم کمانډر ان چیف و یحیی خان، نه هغه ته اقتدار په حواله کو.